جی السلام علیکم. او دا ځای چې زه کوم ولاړ یم دې ته پیډنګټن وایي. پیډنګټن دا سټیشن دی، دغه نه زه راکوشم او دا ډېر مزدار دغه دی، دغه تاسو وایي نه نو دا داسې ډېر ښکلی ځای دی او هسې خو دغه دی، خو دا داسې دی لکه ته به که چا وینس لیدلی دا اټلي دا اټ از سیملر بالکل لایک ټو وینس، بالکل د هغې په شان دی. او د دې دا حل دی چې که د دې بلډینګونه ډېر مزدار دي او دغه هم ډېر مزدار دي، خو ډېر ښکلی دغه دی. دا دغه دي کښتۍ دي په دې کې به زه بیا چې کوم ځای نه نن هغې به زه بیا تاسو ته بل دغه ښیم. دا مې چې تاسو ته دا وښیم چې دا څنګه دغه دی او دا د دې نظاره سره ډېره زبردسته، ډېره زبردسته، ډېره ښکلې ده او په شاوخوا جماله ډېره مزه ده. دا ډېره ښکلې او داسې د وینس سره دغسې جوړېږي. دا کوم چې چا وینس لیدلی د اټلي د هغې سره د دې ډېر سیملرټیز دي او دغه ډېر زیات. مې چې زه نن تاسو ته دا وښیم دغه سټیشن دی او دا دغه دی. زه به تاسو ته بیا ګورم چېرې دا په څه دغه کې دی. دا ډېر نن زما پروګرام دلته ده پیډنګټن، خو د دې دا سینډي زما ډېره خوښه شوه، ډېره زبردسته. او دا دغه غاړه ده دلته دا هغه دي هم زړه کېږي چې دلته کېناستې چېرته یو کافي مې وڅښلی او بیا زه وروسته پروګرام کوم. دا شوه دا بلډینګ دی خو دا تش ته اوسپنونه جوړ دی ټول یو ونې اوسپنې پکې خرچ کړي دي چې څه ووایم دا دغه کړي دي ډېر زبردست. خلک په دې کې ګرځي او په دې کې ښه دا رسټورانټ دی که دا ښه ډارشي کوین دی دې کې دا د دې دغه دی دا او نه دغه کړی دی په دې کې دا بار هم دی دغه هم دی پکې دغه هم دی ډېر څه زبردست. دا نن په موسم دغه دی اوس ته ستمبر میاشت چې شروع شي دلته خو بیا وایي تقریبا د ګرمۍ بس دغه ختم د یو پل لاندې تېرېږم د تیاره ده. How about the one opposite station? Because I know I've been on that. نن تاسو ته د دې ځای داسې دا په دغه کې دا هوټل جوړ کړی دی په کښتو کې دا کښتۍ هوټل دی. دغه څه دی دا زه تاسو ته ښیم چې دا څه دی دا دغه شانتې تللی په مخه باندې او د دې دا دغه ښیمه چې دا
څه دی پوه شوې په دې رنګونه ډېر دي خبرې Never really. دا ډېر ښکلی ځای دی دغه ډېر زبردست دی It's not necessarily based on such a place. دا په دې کې دا د دغه دی دا د دغه دا دی کرسۍ پرتې دي کېنو په دغه غټه دغه باندې چې کوم دی نو دغه ګوره او دغه کوه پوه شوې او ښه ده مزې سره او ډېر لوی دا دی ملکه ډېر خوندک رښتیا خبره ده سره ये था पेडिंगटन कहाँ थे داشنا اخواته زه ودرېږم دا وایي مانا تنګ ده یو هغه دی داسې تماشه کوي رسټورنټ یې دلته هغه ډېر دغه ځای دی پورته دا ټرافیک دی دغه کوي او نور څه د دې اتلر کوی نه ده دا څه خاصه ښکاره دی دا ټول دا کښته ډېر زبردست ځای دی ډېر ښکلی دا ما تاسو ته وایي چې زه نن تاسو ته پیډنګټن وښیم چې پیډنګټن څه دی دا پیډنګټن دی نن ورځ ده څه خو دا ورځ هم لنډې شوې نو هغه دغه نشته هسې دغه دی There's a lady stood up تاسو ته وښیم چې داسې شي دومره سلامونه په لارې همدغه شان بې شماره ګلونه